انا انزلنا التورات یقینا موږ را لېږلې تورات فيها په تورات کې هدن هدایت ته او نور رڼا ده يحكم بها النبيون فیصله کوي پاغه باندې پیغمبران الذين اسلموا چې حکم منون کیو للذین هغه کسانو ته هادو چې يهوديان ور ربانيون او خدای خلق والاحبار او علما بما په دې وجبانه استحفظو چې دوی څوکیداران جوړ شيو دوی ذمہوار ګرځول شيو من کتاب الله په کتاب د الله تعالی وکانو ودو علی پاغه باندې شهدا خبر غستون کی ودوی پاغه باندې خبر غستون کی يحكم بها النبيون فیصله وکړي پاغه سره پیغمبرانو الذين اغا اسلموا چې تابعو د الله تعالی لپاره للذین اغا کسانو هادو چې يهوديانو ور ربایانو او خدای خلق والاحبار او علما بما په دی وجبانی استحفظو چې حفاظت طلب شوی دا غوینا استحفظو حفاظت طلب شوی د دوینا یا ذمہوار ګرځول شي څوکیداران جوړ شي من کتاب الله د کتاب د الله تعالی وکانو او دوی علی پاغیبان شهدا گواهانو خبردار فلا تخشوا الناس میرګه د خلقنا وخشونی زمانو یریږي ولا تشترو بیاتی ما خله زما پیاتون باندې سمن قله پیسې لګي او من لم يحكم بما انزل الله ومن لم يحكم چا چې فیصله ونکړه بما پا کتاب باندې انزل الله چې نازل کړل الله تعالی فولایکم الکافرون دا کسان کافر دي وكتبنا او فرض کړل منګ عالم په دې باندې فیا په دې تورات کې منګ فرض کړیو عالم په دې باندې فیا په دې تورات کې ان النفس چې بشک وجل کېږي به نفس بن نفس د نفس بدله کې والعين استرګه به بالعين د سترګې بدله کې والانف بالانف او پوزه به د پوزه بدله کې والاذن بالاذن غوږ په بدله د غوږ کې والسن او غاغ بالسن د غاغ بدله کې والجروح او زخمونه چې دي قصاص بدلو والدي والجروح قصاص او د زخمونو بدله برابر ده یا والجروح زخمونه قصاص بدلو والدي فمن تصدق چا چې معافي وکړه به په دې قصاص سره فهو کفاره له نو دا به کفاره وي د ګناونو هم لم يحكم چا چې فیصله ونکړه بما پاک کتاب باندې انزلنا چې الله تعالی را لګره دي فاولئک هم الظالمون دا ظالمان دي وقفینا همغه راولېګه علی سارم په دوی پسې بعیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم مصدقا رښتونی کون کې لما دا سبین دی چې مخکې وددنه من التورات توراتنا چې تورات دی واتیناه الانجیل اور کړه موږ د انجیل فيه په انجیل کې هدن هدایت او نور او رڼا مصدقا رښتونی کون کې علما دا سبین دی چې مخکې وددنه من التورات چې تورات دی وهدن او هدایت او موعظه او نصیحت للمتقین بعد متقیان وهدن خون ده هدایت ته او موعظه او نصیحت ته للمتقین بعد متقیانو وليحكم پکا چې فیصلو کې اهل الانجیل انجیل والا بما پاسبان انزل الله چې را لګل الله تعالی فی پای کې من لم يحكم بما انزل الله او چا چې حکم اونمنه بما پاسبان انزل الله چې الله تعالی را لګل فولایک اندا کسان مل فاسقون نه فرمان دي وانزلنا الیک الکتاب بالحق را لګل موږ ته کتاب رښتونه مصدقا تصدیق کون کې لما دا سبین یدیه چې مخ کې دي ددنه وانزلنا الیک الکتاب را لګل موږ ته کتاب بالحق رښتونه پرشتیا سره مصدقا چې رښتونی کوي چې رښتیا کون کې لما دا کتابونو بین چې مخ کې ددنه من الکتاب د کتابونو او مهیمن حفاظت کون کړي علی پاغوی باندې فحکم تفیصله کو بینم د دوی ترمنځ بما پاس سره انزل الله چې الله تعالی را لګری دي ولا تتبع اهواهم او تتابعداري مکو د دوی د خواهشاتو عما جاکا هغه چې راغلی تا ته من الحق د حقنا ولا تتبع تابعداري مکو اهواهم د خواهشاتو د دوی عما جاءک من الحق د اغنا جاکا چراغل لیتا تا من الحق د حقنا لکلن د هر چا د پاره جالله منګه مقرر کړلی منکم استاسنا شراتن دا قرآن شریعت ومنهاجن او لویا لارا
هر یو د پاره منګه مقرر کړلی شرطن یو دستور ومنها جناولار ولو شاء الله او که خو خشید الله تعالی لا جعلکم امه واحده او بغرض تاسو یو ټولګه په یو دین باندې ولکن لیبلوکم لیکن امتحان کوي پتا سو باندې فیما آتاکم هغه حکمونو کې چې درکړی تاسو ته فاستبقوا الخيرات نو وړاندې والو کې تاسو په نیکو کې الله الله تعالی ته مرجوکم واپس تاسو جميعا ټول فینبئکم خبر با در کی تاسو ته بما پاس باندې کنتم فی چې تاسو پای کې تختلفون اختلاف کوئ وانحکم بینهم او حکم کوا بینهم په مسجد کې فیصله کوا بما پاس باندې انزل الله چراله گل الله تعالی ولا تتبع او تابعداری مکوا مزه احوام په خواهشاتو دو پسې واحذرهم ځان بچو ساته د دوینا واحذرهم ځان ساته د دوینا ان یفتنو کا سینه چې تا په غلطۍ کې واچي ان یفتنو کا اسنه چې وادړي ام بازه د زنه ما د اغسن انزل الله چې نازل کړل الله تعالی علیک بتابان الیک استا طرف تا فین تولوا کو دوی مخواړه فعلم نپواشن نما یرید الله یقینا اراده کې الله تعالی ایصيبم چور سیدوی ته بعضه زنه د زنه ذنوبم د ګناونو د وجه دوی ایصيبم چې اور سیدوی ته سزا به بعضه ذنوبم د ګناونو د دوی د زنه ګناونو د دوی وان کثیرا او ډیر من الناس د خلقنا لفاسقون خامخانا فرمان دي اف حکم الجاهلیت آیا حکم آیا فیصله د جاهلیت یبغون دوی لټی اف حکم الجاهلیت یبغون آیا پس فیصله د جاهلیت د ناپوهی یبغون دوی لټی ومن احسن او سوق دې ډیر خستا من الله د الله تعالی حکم په فیصله کې لقوم یوقنون دا قوم د پارچ یقین کوي